آیا میگیان سږي لري؟ آیا میگیان غوږونه لري؟ میگیان څو معدې لري؟ د میږي په اړه داسې نور په زړه پورې معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. نننۍ موضوع د میږیانو په اړه ده. طبعا چې زه د یو څه په اړه یوه موضوع انتخابوم نو خامخا هغه څه به ډېر حیرانونکي او جالب وي. نو ځکه میږیان هم ډېر حیرانونکي او په زړه پورې مخلوق دی. نو نن غواړم د میږیانو په عجیبه او حیرانونکي ژوند او بدن باندې خبرې وکړم. د هر څه د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نور ګټور، خوندور او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ او خوند ترې واخلئ. میږیان چې د پښتنو په ځینو سیمو کې ورته میږتون هم وایي. میږی د الله جل جلاله په مخلوقاتو کې یو ډېر عجیبه او حیرانونکی مخلوق دی او ډېر اجتماعي موجود دی. دوی د 110 تر 130 میلیون کاله پخوا هم شتون درلود او میږیان مختلف ډولونه لري چې ویل کېږي تر اوسه یې 12,000 ډوله کشف شوي او داسې هم ویل کېږي چې د میږیانو نور ډولونه هم شتون لري چې تر اوسه نه دي پیژندل شوي. په ټولو کې د حیرانتیا وړ څه د دوی بدن دی چې ډېر عجیبه جوړ شوی. بدن یې لکه د یوې غوټې شکل لري، ډېره نری ملا، مخې ته 2 شاخونه یا ښکر لکه آنتن او د دوی تګ یا حرکت کول دا هغه څه دي چې د خلکو توجه یې ځان ته اړولې. پرته له شمالي قطب او جنوبي قطب نور د ځمکې په هر ځای کې شتون لري. یوه جالبه خبر بیا دا ده چې میږیان غوږونه نه لري او میږیان یو له بل سره د فرومون په افرازولو سره اړیکه نیسي. فرومون یو ډول هورمون دی چې کله دا هورمون وشیندي نو یو بل سره په اړیکه کې کیږي او ځانونه سره پوهوي. د میږیانو په اړه بله په زړه پورې خبر دا ده چې دوی به حده زیات قوي دي. یعنی میږی کولی شي د خپل بدن 10 یا 15 برابره وزن پورته کړي. اوس راځو انسان ته چې انسان باید څومره وزن پورته کړي چې د میږي د قوت سره ځان برابر کړي. نو دلته باید ووایو چې انسان باید د خپل وزن 10 یا 15 چنده وزن پورته کړي. مثلا که د یو انسان وزن 1 کیلوګرام وي نو باید د 900 څخه تر 3500 کیلو وزن پورته کړي. یعنی یو لوی او چاغ غوایي او یا هم یو موټر پورته کړي چې دا ناشونې خبره ده او انسان نشي کولای چې موټر پورته کړي. بله جالبه، میږی سږی نه لري. سږي ته په انګلیش کې لنګ وایي او په پارسي کې ورته شش وایي. نو میږیان سږي نه لري ځکه چې د دوی د وجود دا وړوکی جوړښت د سږو لپاره ځای نه لري او دوی په بله شیوه د تنفس یا ساه اخیستلو څخه ګټه اخلي. یعنی د دوی په بدن کې داسې واړه واړه سروي شته چې له طریقه ټول بدن ته اکسیجن ورسوي. بله په زړه پورې بیا دا ده چې میږیان غوږونه نه لري. خو دا په دې معنا نه ده چې دوی به کاڼه وي او هیڅ به نه اوري، بلکې دوی د همدې شاخونو یا ښکرو په مرسته د غږونو موجونو ته متوجه کیږي او د همدې شاخونو ته ورته ښکرو څخه دوی د لاس په توګه هم کار اخلي او په مرسته یې خواړه خوري. بله حیرانونکې خبره دا ده چې په میږیانو کې هم د غلام ساتلو رواجونه شته. یعنی دوی چې کله د نورو میږیانو په ځاله یا کور حمله وکړي نو کله چې هغوی ته ماتې ورکړي نو هغه بندیان میږیان د دوی تابع ګرځي او اړ دي چې د دوی لپاره کار وکړي ځکه چې دوی په جنګ کې نیول شوي. میږیان 2 معدې لري. یوه معده یې د خپلو خوراکي شیانو د خوړلو لپاره ده او بله معده یې د ځالې د نورو میږیانو لپاره ده. یعنی دوی چې کله خپلې ځالې لپاره خواړه وړي نو په بله معده کې ورته ذخیره کوي. میږیان به تاسو ته هم معلوم وي چې ډیر زحمتکشه مخلوق دی. یعنی دوی تل د غلو یا خوراکي شیانو په ساتلو بوخت وي او د ژمي لپاره خواړه ذخیره کوي یا خواړه برابروي ترڅو چې په ژمي کې هم وږي پاتې نشي ځکه دوی په ژمي کې بهر نشي راوتلی. دا چې میږیان ولې دومره قوي دي چې په دې کوچني بدن دومره لوی بارونه پورته کوي، علت یې د دوی په بدن کې د زیاتو عضلاتو شتون او د دوی جالبه بدن ښودل شوی. یعنی د دوی د بدن دا جالبه جوړښت د دې لامل شوی چې درون بار پورته کړي. او د میږیانو تعداد دومره زیات دی که په مثال کې ووایو هر یو انسان ته 1 میلیون میږي ورسیږي. میږیان هم د انسان په څیر د زراعت سیستم لري.
یعنی دوی هم کرل کوي، ځینې تخمونه په خاوره کې کري. د میږیانو عمرونه هم فرق کوي، ځینې تر 2 اونیو ژوندي وي او ځینې بیا تر 30 کالو عمر لري. د میږیانو د ملکې عمر مساوي دی د دوی د ځالې د زړېدو یا ړنګېدو تر مودې. یعنی کله چې د دوی ملکه مړه شي نو د دوی ځاله هم له منځه ځي او دوی بله ملکه نه راولي، او کله چې ملکه نه وي هغه کور یا ځاله ړنګوي. میږیان چې کله په خطر کې وي نو دوی د فرومون په نامه یو هورمون دی چې د سپرې په شان شیندي او نور میږیان خبروي. او میږیان چې کله خپل ځالې ته خواړه وړي نو هلته په ډیر منظم شکل یو د بل تر څنګ ږدي. او کله چې په میږیانو کې یو میږی مړ شي نو نور میږیان د خپل ځالې څخه زر تر زره بیرون وباسي تر څو د هغه ساري ناروغۍ نورو ته انتقال نشي. میږیان یو بل په خپلو شاخونو یا آنتن ته ورته ښکرو یو بل پوهوي. تاسو به هم لیدلی وي چې کله 2 میږیان یو بل ته ورسیږي یا یو د بل سره مخ شي نو خپل ښکر یا آنتن سره وصلوي یا یو د بل د شاخونو سره موښي او په همدې مرسته دوی یو بل پوهوي. دوی د خپلو شاخونو څخه د بوی کولو کار هم اخلي او په مرسته یې غږونه هم صحیح کولای شي. او بل دا چې میږیان 5 سترګې لري. ځینې کسان فکر کوي میږیان چیچل نه کوي. داسې نه ده، میږیان هم د نورو حشراتو په څیر چیچل کوي او ځینې میږیان کولی شي انسان ته ډیر درد ورکړي. یعنی کله چې یو انسان میږی وچیچي کولی شي هغه څخه ډیر درد وکړي او انسان حساسیت ورسره پیدا کړي. او بله دا چې میږیان هم زړه لري او هم رګونه لري، خو په رګونو کې د وینې په ځای یوه بله مایع جریان لري چې هغه مایع د هیمولینف په نامه یادیږي. یعنی میږیان په رښتیا هم وینه نه لري خو هم زړه لري او هم رګونه لري. او په میږیانو کې خورا زیات غله هم شته چې ځینې د نورو له ځالو خواړه پټوي، خصوصا هغه میږیان چې هغه غلامان وي. او د دوی ژوند هم لکه د انسانانو په څیر د کړاوونو ډک دی او خورا زیات جنگونه او حمله کوي. او کله چې دوی په حمله کې کامیاب شي او هغه سیمه تر خپل تصرف لاندې راولي نو هغه نور بندیان چې د دوی لاس ته ورغلي یعنی اسیر شوي یا بندیان شوي نو دوی هغه خپل غلامان جوړوي او تل به دوی ته کار کوي. کومه ویډیو خوښه شوې وي نو هیله کوم یو لایک ورکړئ او د نورو ګټورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، ښه وخت.